السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې کورواله مې ده، زه خواهش د جمعه ځین وکړمه، دا بانې راته کوي، ځان په یو بانه په بله بانه باندې خلاصوي. د شرعت نظر څخه په دغه جمعه کې دا اطاعت نه کوي، د دې کوم حکم دی؟ محترمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی: وإذا الرجل دعا زوجته لحاجته، رسول الله وایي که یو خاوند ښځه راوبلله د خپل حاجت دپاره، د جمعه دپاره، دا دې راتګ وکړي، وان کانت علی التنور، که څوم دا پر تناره باندې ناستې وي، هندي ډوډۍ پخوي هم دې ورته راسي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره څخه روایت دی ام سلمې رضی الله عنها روایت کړی دی: وایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخل الجنه. هر هغه ښځه چې مړه سي او خاوند یې راضي، جنت ته به ننوځي. نو که ښځه مریضه نه وي، ځان اچي، په دې کې غاړې بندېږي، باید د خاوند اطاعت وکړي په جمعه کې. او که مریضه وه، بیا دې نو خاوند صبر وکړي. حدیث رقم 1160 صفحه 453 ترمذي جلد 2. نو محترمه په دې کې باید ښځه په نر کې جنت پیدا کړي، نر په ښځه کې جنت پیدا کړي. په دغه رنګ د ابوهريره په څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کامل مؤمن هغه دی چې اخلاق یې ښه وي. وخیرکم لنسائهم، خیر ستاسو هغه دی چې په ښځو خیر وي، د ښځو سره ښه معاشره او ښه زندګي وکړي. دا د الله یو مظلوم مخلوق خو بندګان دي، رحم ورباندې وکړي. نو چې تاسو له خوا څخه ژوند ښه وي، نیک وي، بیا دې ځان اچي. او که تاسو ګزاره خراب وکړي، باران و تبان، د دوی زړه نه غواړي چې ژوند درسره وکړي. نو دا کارونه ټول تر زړه پورې دي. نو د ښځو زړونه خوشحاله کړي په اطاعت په عبادت کې، نه په ناروا کې. اوس خو له بده مرغه خلک په ناروا کې د ښځو خواهشات ورپوره کوي. سپېڅلې زندګي غوره کوي، د سنتو زندګي غوره کوي، د شریعت زندګي غوره کوي. یو مشکل به نه نارینه ته متوجه سي، نه ښځینه ته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.